غزني د طالبانو بریدونو کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د راپورونو له مخې د غزني ولایت په جغتو او خوږیاڼو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرچینو په خبره دغه بریدونه چې د جغتو او خوږیاڼو ولسوالیو په نظر کلا او ګل سرخ سیمو کې د طالبانو لخوا د دولتي ځواکونو په عملیاتي قوې ترسره شوي دي. په پایله کې 15 تنه دولتي عسکر وژل شوي، 9 نور ژوبل شوي او 4 ټانکونه یې هم له منځه تللي دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، تېره ورځ د غزني ولایت جغتو او خوږیاڼو ولسوالیو په نظر کلا او ګل سرخ سیمو کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوې بریدونه ترسره شول. د بریدونو په نتیجه کې 15 تنه عسکر قتل، 9 نور ژوبل شول او 4 ټانکونه یې له منځه ولاړل. که څه هم د کابل حکومت چارواکو خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.